په اسلام کې د شاعري څه حیثیت ده، یعنی په اسلام کې د شاعري اجازت شته یا نشته، یعنی دا جائز عمل له، ناجائز عمل له، حرام عمل له، حلال عمل له، څه عمل له. په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې به تاسو ګورئ چې د شاعري په حواله سره د پښتنو یو ډیره مهمه داسې یو ایشو راوچته شوې ده چې سوشل میډیا اوچته کوي، نو په هغې باندې صرف خبرې کېږي. گویا داسې معلومیږي چې دا خبره د پښتنو د ټولو نه غټه مسله ده او دا حل کول ضروري دي. بهرحال د دې چې کوم شرعي مسله ده د شاعري په حواله سره اسلام سوی هغه به ستاسو مخې ته زه بیانوم چې آیا شریعت کې شاعري شته یا نشته، کومه شاعري جایز ده کومه ناجایز ده. د هغې نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې زمونږ د معاشره ولې دومره د بهراروي شکار را یا دومره محدود سوچ لري چې زمونږ چې کوم اصل ایشوز دي، اصل مسایل دي، په هغې باندې څوک هم خبره نه کوي. اوس دا دوه کسان دي، یو غالبا طارق پټان په نوم باندې یو کس دی، یو دغه چندي افسر افغان یو شاعر دی. د دوی په آپس کې چې کوم دي د شاعري په حواله سره ایشو روانه ده. یو چې بھائی شاعري ناجایز ده، بل چې شاعري جایز ده، په آپس کې لګیا دي. د هغې نه علاوه چې کوم دي چې کوم پښتانه دي هم دوه ډلې شوي دي، یو د یو سپورټ کوي، بل د بل سپورټ کوي. او گویا چې زمونږ د پښتنو د ټول نه غټه مسله دغه وي. بدقسمتي دغه ده چې زمونږ چې څومره پښتانه دي، څومره چې کوم زمونږ په معاشره کې خلک پاتې کېږي، دا ولې شاته دي؟ دو ځکه شاته دي چې خپل چې کوم مین ایشوز دي په هغې باندې دو خبره نه کوي، د هغې د حل لپاره څه جدوجهد نه کوي، د هغې څه حل نه راوباسي، بلکې چې کله په حالت راشي نو بیا وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. ستا لویه ګناه دا ده چې پښتون یې، دا تا په خپله ځان برباد کړی دی. ځکه چې ستا چې کوم اهم ایشوز دي په هغې باندې تاسو خبره نه کوئ، نه قانوني حوالې سره، نه اخلاقي حوالې سره، او نه په هغې حوالې سره شعور چې کوم دی اجاګر کوي. یعنی په دغې حوالې سره بالکل شاته دی چې کله په سر باندې خبر راشي نو بیا وایي دا څه چلو شو. بد امني او دغه شانتې کرپشن، مهنګایي، دا زموږ د پښتنو د معاشرې ډېر اهم ایشوز دي. د هغې نه علاوه زموږ د معاشرې د پښتنو د معاشرې فحاشي اوریاني هم ډېره په تیزۍ سره روانه ده. نو دا مختلف ایشوز دي چې دا زموږ د معاشرې لپاره زهر قاتل دي، لیکن په دغه ایشوز باندې څوک خبره نه کوي. لیکن چې دغه شانتې ایشوز راشي چې د هغې څه مقصد نه وي، څه فایده نه وي، دا به په سوشل میډیا باندې چې کوم دی په دې باندې به خبرې کېږي، لګیا به په ګنټو ګنټو باندې به په دې باندې پروګرامونه کېږي. نو اولنۍ خبره ده چې خپل اهم ایشوز چې کوم اصل ایشوز دي په هغې باندې توجه ورکړئ. اوس راځو د مسلې طرف ته چې په اسلام کې شاعري جایز ده ناجایز ده. اسلام څه وایي په دې حوالې سره؟ یاد وساتئ په قرآن مجید کې په دې حوالې سره ذکر دی والشعراء یتبعهم الغاوون. د شعرا چې کوم دي د دوی چې کوم اتباع کوونکي خلک دي هغه ټول ګمراه دي. یعنی په شاعرانو پسې چې کوم خلک زی او راغواړي پروګرامونه کې، دا چې کوم خلک دي دا ګمراه دي. یاد وساتئ په اسلام کې د شاعري دوه قسمه دي. یو شاعري دغه ده چې د هغې ذکر په قرآن مجید کې موجود دی چې دغه چې کوم خلک دي او چې کوم خلک اوري په دغه شعراو پسې ځي، نو دغه شاعر په خپل هم ګمراه وي، د خلک هم ګمراه کوي. دا هغه شاعري ده چې دا په حسب و نسب باندې وي. یعنی بعض شاعري داسې چې هغه خپل د قوم د بړای لپاره او بل چې کوم قوم دی د هغې پستی بیانې په هغې کې. نو حالانکه اسلام موږ تاسو ته چې کوم دی د فخر دعوت نه راکوي چې تاسو فخر وکړئ خپل په قوم باندې. دا چې کوم زمونږ قومونه دي دا صرف او صرف څه دي؟ الله په قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو د دې په ذریعه باندې خپل صرف تعارف کوئ چې یعنی دا ستاسو یو پہچان دی، نور د دې څه حیثیت نشته. د الله رب العزت په نزد باندې هغه سړی ټول نه بهتره دی چې کوم د تقوی په حساب سره الله ته محبوب وي. چې کوم کس کې تقوی وي د الله رب العزت ته د ټول نه پسندیده دی، ټول افضل انسان دی. لیکن یو انسان داسې چې ډېر غټ خاندان نه وي لیکن په هغې کې تقوی نه وي، نو د داسې انسان څه حیثیت هم نشته د الله رب العزت په نزد باندې. نو بهرحال دا چې کوم شاعري ده چې په کوم کې د قوم بړای وي یا د بل قوم سپکاوی وي یا دغه شان دي فحاشي پکې وي، یعنی فحش کلام پکې وي، د نورو توسرو چې کوم ذکر د هغې حسن پکې بیانېږي، د هغو د شونډو حسن یا د هغو چې کوم دی د سترګو حسن یا دغه شان دي د هغو چې کوم دی د زلفو ذکر پکې کېږي یا د هغې چې کوم چال ډال دی، حسن و جمال دی، زیب و زینت دی، د هغې ذکر پکې کېږي. نن سبا کې چې کوم دا شاعري کېږي زموږ په پښتنو په معاشره کې اکثریت چې کوم دی دغه شاعري ده. نو دا چې کوم شاعري ده دا یقیني طور پر په اسلام کې دی اجازت نشته، بلکې په قرآن مجید آیت تاسو مخې ته ما ذکر کو چې
دا چې کوم شاعران دي دا په خپلم ګمراه دي او دا چې په دوب چې کوم خلک روان دي خلک کم خلک اوري خوخي نو دام ګمراه دي ځکه چې دود الله رب العزت د نافرمانی په لار باندې روان دي. دوی مشاعری هغه د اسلام کې دغه اجازه چې بلکې یو مستحسن عمل په خپل چې کوم دی حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د شاعری رسول یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې شاعری کوله چې کله به مخالفین او کفار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په توهین کې به شاعری کوله نو دا حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل په منبر باندې کېنو او دته به شاعری کوه زما په حق کې او داغو په مذمت کې نو دغه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ به شاعری کوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دته دعا کوله چې الله د مدد وکړي د حضرت جبرائیل علیه السلام په ذریعہ باندې. نو بهرحال په شریعت کې په دین اسلام کې هغه شاعری چې کم کې د الله حمد حمد ثنا بیانېږي د نبی علیه السلام صفات په کې بیانېږي د نبی علیه السلام سیرت په کې بیانېږي یا دغه شانتي د معاشري چې کوم حقیقت ته زمونږ اصل چې کوم ژوندۍ دا دغه حقیقت په کې بیانېږي د دنیا چې کوم اصل حقیقت ته هغه په کې بیانېږي نو دغه شاعری بالکل جایز ده. څنګه چې رحمان بابا دې دغه شاعری ته تاسو ګورئ باغی کې د الله رب قدرت ته باغی من شاعری دا یا دغه شانتي زمونږ چې معاشره روان ده په دې حواله سره چې یو حقیقت ته هغه حقیقت خپل په شاعری کې یو کس بیانې نو دا یقیني طور پر د دې اجازه شته بلکې داسې کول پکاري چې دې په ذریعہ باندې زمونږ د معاشري اصلاح وشي. لیکن داسې شاعری وي چې باغی کې حسب او نسب وي یا پکې د خپل نسب چې کوم دې بڑای وي یا د بل چې کوم دې سپکاوي وي یا دغه شانتي داسې شاعری وي چې باغی کې فحش کلامی د نورو چې زنانه دي جنکی دي پیغلې دي داغو حسن پکې چې کوم دی بیانېږي د نورو تورسرو چې کوم دی داغه د زلفو ذکر کیږي داغه د سترګو ذکر کیږي داغه د شونډو ذکر کیږي داغه د چال ډال داغه د حسن زیب او زینت چې کوم دی پاغه حواله سره شاعری کیږي نو دا شاعری په اسلام کې نشته بلکې څنګه چې د پردي تورسرو تکاته دا د سترګو زینا ده دغه شانتي دغه شاعری چې یو کس کې د پردي تورسر یادې نو خپل شاعری کې نو دا د جبي زنا ده یاد وساتئ. زنا صرف هغه زنا نه چې تاسو دخول کوي او دغه بذریعہ باندې چې کوم د زنا وشي بلکې د هغې نه علاوه د سترګم زنا ده د جبیم زنا ده دغه شانتي د لاسونم زنا ده د خپوم زنا ده. بهرحال د دې شاعری په اسلام کې گنجائش نشته او چې کوم شاعری جایز ده دا غي ذکر ما تاسو ته بیان کو چې کوم شاعری جایز ده او کوم ناجایز ده. بهرحال امید کوم چې په دې حواله سره د شاعری په حواله سره شری نقطه نظر بساسو بسمجھ کې راغلي الله حضرت دعا ده چې الله رب منګ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او باغی باندې عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.